توماس اډیسن یو مشهور ساینسپوه و. په ماشومتوب کې د تبې له امله د خبرو کولو توان له لاسه ورکړ. کله چې هغه کوچنی و نو یوه ورځ له مکتبه راغی او مور ته یې یو لیک ورکړ چې استاد ورته ویل مور ته دې ورکړه. مور یې لیک په ټکو ټکو ولوست او له سترګو یې اوښکې روانې شوې. بیا یې په لوړ غږ لیک ولوست: ستا زوی یو نابغه دی. دا ښوونځی د هغه لپاره کوچنی دی او هغه دومره ښوونکی نشته چې هغې ته درس ورکړي. نو ته یې خپله ور زده کړه. بیا یې مور د درس ورکولو ذمهواري په غاړه واخیسته. کلونه وروسته کله چې توماس اډیسن د ساینسپوه په نوم مشهور شو، زیات کشفونه یې وکړل. نوموړی ستر کشف یې برېښنا جوړول و او د هغه مور مړه شوه. کلونه وروسته په زړو کاغذونو د څه شي په لټه کې و او هماغه خط یې وموند. لیک چې خلاص کړ پرې لیکل شوي و: ستا زوی ډېر احمق، تنبل او ذهنه وروسته پاتې ماشوم دی. موږ نشو کولی هغه نور په ښوونځي کې شامل کړو یا درسونه ورکړو. دا هغه ورځ ده چې اډیسن په خپله ډیرۍ کې لیکلي و: توماس اډیسن یو ذهنه وروسته پاتې ماشوم و، خو یوې سترې مور ترې د یوې پېړۍ لوی ساینسپوه جوړ کړ.